بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه سید جمال الدین تاسو ګورئ ایچ جی اف ورکشن. ان شاء الله په دې ویډیو کې موږ د ټریپل ټاپ ټریپل باټم پیټرنز باندې غږیږو. هغه هم ایڈوانس لیول کې چې دې څخه استفاده څنګه تاسو کولای شئ پروفیټیبل ټریډونه څنګه اخیستی شئ او داسې پیټرن تاسو وګورئ. هغې نه بعد تاسو کوم ریاکشن باید ښکاره کړئ، یعنې کومه چې ټریډ باید وکړئ، بای ولګوئ، سیل ولګوئ او چې داسې کوم ځای کې باید دې کې کوم په دې پیټرن کې راښکاره کېدو نه بعد کوم ځای کې سودا ونه کوئ. نو راځئ چې خپله ویډیو سټارټ کړو. ویډیو به ډېره نه اوږده اول به زه درته د خط یعنې ډرایینګ په شکل باندې لین په شکل باندې رسم کوم چې تاسو اسانه پوه شئ. ګوره اول چې د ټریپل ټاپ شکل څنګه دی، ټریپل د نوم نه معلومیږي. ټریپل مطلب درې چنده، درې دفعې ټاپ بره جوړ شي. ټریپل ټاپ مطلب درې دفعې بره شي، بره سرونه جوړ شي. صحیح شو. دې ته چې وایي ټریپل ټاپ وایي. همداشان ټریپل باټم څه ته وایي، درې دفعې چې داسې سرونه جوړ شي، یعنې درې دفعې لاندې جوړ شي باټم کې. باټم مطلب لاندې، ټاپ مطلب بره، یعنې ټریپل درې دفعې بره جوړ شي، درې دفعې لاندې جوړ شي. دې ته ټریپل ټاپ ټریپل باټم وایي. صحیح شو. ښه، اوس ټریپل باټم ټریپل ټاپ چېرته راښکاره شي، په ګراف شکل کې څنګه راښکاره کېږي. دغسې مثال مارکیټ تللی دی بره، دغلته ټریپل ټاپ راښکاره شو، دا د بل راښکاره شو او مارکیټ څه وکړه، بوم وکړه لاندې. چېرته بوم وکړې؟ لاندې خواته. څنګه چې پوه شوې په دې خبر ځکه چې مارکیټ چیرې مارکیټ بره رواني او دلته شی وشي ټریپل ټاپ راښکاره شي. ټریپل ټاپ راښکاره شي نو دغه ځای کې تاسو ویلی شئ چې اوس مارکیټ امکان لري چې لاندې لاړ شي. ټریپل ټاپ چې راښکاره شي مارکیټ امکان لري چې وشي لاندې لاړ شي. صحیح شو. دلته به زه ټي ټریپل او ټي ټي به ولیکو چې اسانه شي، ټریپل ټاپ. صحیح شو. ښه، او که چیرې مارکیټ مثال مارکیټ تللی لاندې تللی وي، مارکیټ لاندې تللی وي او هلته به باټم راښکاره شي. صحیح شو. لنډ خبره دا چې مارکیټ بره تللی نو باید تاسو ټریپل ټاپ پیدا کړئ. داسې نه چې بره مارکیټ تللی هلته ټریپل باټم پیدا کوئ. ټریپل باټم بره مارکیټ کې مه پیدا کوئ، ټریپل ټاپ په بره مارکیټ کې پیدا کوئ. دا ښه کار کوي. صحیح شو. دغه شان د ټریپل باټم چې دی هغه صرف په ډاون مارکیټ کې پیدا کوي. لکه څنګه چې مارکیټ د لاندې مثال تللی، یو باټم بل باټم جوړ کړي، د مارکیټ بره لاړو. دغه شان تاسو څه کولی شئ چې مارکیټ کې کله ټریپل باټم جوړېدو، لکه څنګه دلته تاسو وګورئ مارکیټ لاندې تللی، دا د مارکیټ لاندې راړو، دا د یو باټم بل باټم جوړ شوی دی. دغه نه بس مارکیټ څه وکړو، بره لاړو. دغه شان د تاسو ټریپل باټم چې دی هغه هم په دې باندې معلومولی شئ چې مارکیټ کوم خوا څه شوی دی، کم خوا تللی. مطلب که مارکیټ لاندې ټریپل باټم به پیدا کوئ، چې لاندې مارکیټ ته هلته به ټریپل ټاپ نه پیدا کوئ، چې لاندې مارکیټ ته ټریپل باټم به پیدا کوئ، چې بره مارکیټ ته ټریپل ټاپ به پیدا کوئ. صحیح شو. دا دی ټریپل ټاپ. دلته ټریپل ټاپ ته ولیکو ټي او ټریپل باټم دی، دا ټریپل ټي ام بي به ولیکو. صحیح شو. دا د ام بي دغه د دې ته وایي ټریپل باټم. صحیح شو. دغه شانتې دا ګراف شکل شو، دلته ګراف شکل شو. زه به دا خط والم واپس. ښه، صحیح شو. راځئ چې اوس ګراف ته لاړ شو، ریل اگزامپل ته، ځکه چې دا ریل اگزامپل په دې خاص دی، مهم هم دا دی ځکه چې په دې کې ریل اگزامپل کې موږ سره فرق کوي. څنګه چې پکچر او نور ځایونو کې تاسو هغه څنګه چې ګراف درته ما رسم کېده چې به تاسو کتلي وو، هغې ځای کې تاسو صحیح نه کلیر کېږي، نه پرې صحیح پوهېږئ. همدې خاطره تاسو ته مهمه پکار دا ده چې تاسو شی وکړئ، تاسو کلیر صحیح هغې اندازې سره تاسو ټریپل باټم ټریپل ټاپ پیدا کړئ او هغه هم په چارټ کې څنګه دلته زه پیدا کوم او ما بس پورې پیدا کړي هم نه دي، نو دلته څنګه زه سټپ بای سټپ ځای پیدا کوم، داسې ما سره یو ځای پیدا کوئ چې صحیح کنفرم پرې پوه شئ. صحیح شو. ښه، خو دلته وګورئ یو مثال ته ګوره دا مثال خاص په دې دی چې دلته تاسو دماغ شاید په دې ځای کې ډایرکټ نه خلاص شوی. دلته مثال ما څنګه وکړو که ما پریکټس پې بار کړی ما ته ځکه ښکاري، خو که تاسو نه یې کړی بار پریکټس باندې دا انشاءالله ښه کېږي. صحیح شو. ښه، دلته څه ګورئ، دا دلته ټریپل باټم جوړ شوی دی. مارکیټ چېرته تللی دی، مارکیټ دا دی ډاون تللی. صحیح شو. مارکیټ چېرته تللی، ډاون تللی. دا د یو اپ لاړو، بل اپ لاړو، نو یو باټم بل باټم. صحیح شو. ټریپل باټم یې جوړ کړه، خبره خلاصه. ټریپل باټم شو، کلیر شو. ټریپل باټم یې څنګه جوړ کړو، یو دلته لږ وړاندې لږ نږدې، دومره پروا نه کوي. صحیح شو. ګرافونه نږدې، چارټونه نږدې جوړ شي، دومره دغه نه کوي. خو چې ټریپل باټم ټریپل ټاپ چې دی دا لږ کم از کم چې څنګ بسنګ لږ جوړ شي، داسې یو رقم یا سرونه لږ ټیټ دومره پروا نه کوي، خو چې کم از کم یو لیول کې جوړ شي دا صحیح راځي. بیا صحیح ده، یا داسې یو لیول کې او که بره مارکیټ روان وي داسې په بره یو لیول کې جوړ شي هم صحیح راځي.
نو دغه شان دی د ګوره ټریپل باټم موږ ویلی شو ټریپل باټم دا دی د یو شو دوه شو درې شو ښه ټریپل باټم جوړ شو او دې کې موږ ټریډ څنګه لګوو ټریډ څنګه چې ما تاسو د ویډیوګانو کې ویلي ټریپل باټم کې سټریټیجیز موږ دا دې کې موږ د سپورټ ریزسټنس او یا د ټرینډ لاین په واسطه موږ خپل ټرینډ معلوموي شو نه پس موږ ټریډ لګوو خو د سپورټ ریزسټنس سټریټیجي لږ هم د اسان هم دا او تاسو په کلیر به پوه شئ صحیح شو سپورټ ریزسټنس موږ دلته وباسو دغه سره ګوره دلته دې سره دغه ځای باټم یې دې پورې دریم باټم یې دلته جوړ کړی دې چې مارکیټ بل لاړو دا باټم یې کمپلیټ کړي صحیح شو باټم یې کمپلیټ کړي نو دې سره نږدې ریزسټنس سپورټ لاین ګورو او دا سره نږدې دی بالکل دا ریزسټنس لاین دی سره صحیح شو نو چیکو د او بل مهمه خبره ده چې په باټم کې یعنی ټریپل باټم کې موږ ریزسټنس لاین ګورو او په ټریپل ټاپ کې موږ سپورټ لاین ګورو صحیح شو ځکه چې هغه برنه مارکیټ راځي او دا اعلان دی نه مارکیټ دی سپورټ ریزسټنس باندې ان شاء الله پوهیږي که به هم نه پوهیږي تیر ویډیو باندې ما تشریح کړی به هغه صحیح وګورئ چې پوه شئ به صحیح شو ښه دلته اوس وګورئ مارکیټ ګوره موږ سټریټیجي څه شی ده ګوره چې مارکیټ کله ریزسټنس کراس کوي ریزسټنس یې مات کوي هغې نه پس ته چې دوه نه واله تر د دوه کینډل نه واله تر څلورو کینډلو مینس کې باید جوړ شي خو د ریزسټنس خط نه یا د سپورټ خط نه وړاندې جوړ شي وړاندې صحیح شو وړاندې جوړ شي دویم دریم کینډل باید وړاندې جوړ شي هغې نه پس ته چې دویم کینډل وړاندې جوړ شو په دریم یا څلورم کینډل کې موږ ښه په ارامه هغه خوا ته ټریډ کوو لکه څنګه چې دلته شی دی باټم کې جوړ شوی نو موږ به بای ټریډ کوو صحیح شو نو بای ټریډ دلته موږ سره چیرته ګوره دلته جوړ شو مارکیټ خیر واپس راغی صحیح دلته کنفرم نه شو دلته واپس څه شی شو دلته چې کېږي واپس یو بریک کړی دی بل بریک شو دلته موږ ټریډ لګو په دې دریم باندې موږ ټریډ لګو دا دی په دې دریم باندې موږ ولې ټریډ لګو ځکه چې د سر ریزسټنس نه بره کینډل جوړ شوی دی صحیح شو ورختۍ به نه کوئ او سیلۍ سره صبر سره چې ښه په ارامه کینډل جوړ شي هغې نه پس ته یو ساعته چارټ دی تاسو هر یو چارټ کې تاسو ټریډ کولی شئ هېڅ پروا نه کوي صرف داسې پیټرن ګورئ دا سټریټیجي اپلای کوئ هر یو کې کار کوي صحیح شو هر یو ټایم فریم کې کار کوي ښه او دلته تاسو وګورئ دې کې موږ ټریډ کوو موږ چیک کوو دلته بای لګوو دا دې کې مثال موږ بای ولګولو په دغه کینډل کې دې کینډل کې موږ بای ولګولو دې کې موږ سټاپ لاس موږ ورکوو چیرته دلته هم نږدې ورکوی شئ دلته نږدې بیا ډېر نږدې راځي ځکه چې ما که چیرې نیکلاین یا ریزسټنس یا سپورټ یې نږدې بریک کړی نو تاسو بیا خپل سټاپ لاس چې دی وړاندې کوي لږ ذره یا مطلب تیر ریزسټنس تیر سپورټ ته چې دلته موږ سره یو سپورټ ریزسټنس یو کوي دلته هم جوړېدی شي دا ودې چې نه بار مارکیټ تللی بار دې پورې هم تاسو راتلی شئ او دې نه حتی د باټم کم چې نږدې باټم تاسو سره یعنې ټریپل باټم کې چې کم نږدې باټم دی هغې پورې هم تاسو خپل سټاپ لاس وړی شئ لکه دلته موږ سره نږدې باټم دا یو دی دا ګوره نږدې باټم دا دی موږ سټاپ لاس شو او موږ خپل ټیک پروفیټ څنګه کوو ټیک پروفیټ موږ څنګه کوو ټیک پروفیټ یو پر دوه یا پر درې چنده تاسو خپل ټیک پروفیټ اخیستی شو یو پر دوه چنده یو نارمل ټیک پروفیټ الی او ګټه الی او مارکیټ نه وځئ دا دی موږ سره یو پر دوه چنده صحیح شو یو پر دوه چنده بلکې راکړی دی خو دلته موږ سره مارکیټ بیا واپسۍ کې لاندې که راغلی مې خو یو پر دوه چنده یې لږ لیټ راکړی صحیح شو نو تاسو یو پر یو نیم چند یو پر دغسې پورې چې مثال موږ ټریډ خپله سودا اخیستې ګټه دا دی دې ځای کې موږ چیک کړی دې ځای کې موږ ته یو پر یو نیم چند موږ پروفیټ واخیستو یعنې $1 که تاوان کوو نو $1.5 موږ ګټه کوو صحیح شو دا دی صحیح شو یو پر یو نیم چند یو پر درې مطلب یو نیم مطلب زه صحیح غټ اماونټ ویم نو که $100 تاوان کوو نو $1.5 ګټه کوو صحیح شو دغه حساب سره دا د موږ دلته ټیک پروفیټ واخیستو که تاسو خپل سټاپ لاس لږ نور هم رانږدې کوئ نو دا زموږ ټیک پروفیټ لیول نور زیاتېږي موږ خپل ټیک پروفیټ د خپل تاوان په حساب زیات اخیستی شو خو یو نارمل ګټه الی ځکه چې مارکیټ کې ګوره دا معنا نه ورکوي که چیرې دلته مارکیټ کې دا داسې باټم ټریپل ټاپ ټریپل باټم راښکاره شي مارکیټ امکان لري چې بره یا لاندې لاړ شي خو هغه ډېر ځای کم ځای هغه پروا نه کوي خو موږ 1:2 1:3 پورې موږ خپل پروفیټ الو مارکیټ نه وځو نور که مارکیټ بیا واپس لاندې ځي بیا بره ځي هغه سره موږ کار نشته دی زموږ ګټه موږ ته راکړي نور مارکیټ نه وځو صحیح شو ښه دلته تاسو وګورئ دې ځای کې دلته به موږ لږ وړاندې لاړ شو دلته وګورو کینډل زه به دا خطونه زاړه خطونه ایسته کمه کټ کمه ښه دلته موږ سره دا دی دلته دغه دی موږ سره دې باندې ما مخکې کار کړی و ښه دلته تاسو وګورئ دلته زه به دا خطونه واپس درته کراس کړم پاک کړم ټول دا به درته واپس پاک کړم
دا به زه ایسته کړم. صحیح شو، دا مې ایسته کړې او دلته تاسو وګورئ دې ځای کې موږ سره ټریپل ټاپ اوس جوړ شوی دی. ټریپل ټاپ ولې جوړ شوی څنګه معلوم شو ماته؟ دا موږ پریکټیس بار بار څومره چې پریکټیس کوو هغومره تاسو ته ایزي کېږي، دې کې څه سخت نشته دی. صحیح شو، بار بار پریکټیس بار بار پریکټیس سره انشاءالله ښه کېږي. دلته ټریپل ټاپ موږ ته ښکاره شو. دلته وګورئ ټریپل ټاپ دا دی، دا یو ټاپ شو، دا بل ټاپ شو او دا بل ټاپ شو. نو ټریپل ټاپ یې جوړ کړو. دا یو رقم موږ یو رقم دی کې کپ کینډل یې راته جوړ کړی دی، داسې سرچپه کپ خو کپ پیټرن پرېږدئ تاسو دلته دې ټریپل ټاپ پیټرن باندې که کار کوئ دا د ټریپل ټاپ پیټرن درته جوړ کړی دی. صحیح شو. ښه اوس دې کې موږ ته وګورئ دلته زموږ ټریپل ټاپ پیټرن جوړ شو. دلته موږ ټریډ څه وخت لګو، ټریډ چېرته لګو، ټریپل ټاپ کمپلیټ شو، دې پورې کمپلیټ شو، چې واپس چې راتاو دې پورې کمپلیټ شو ټریپل ټاپ پیټرن. دې نیکلاین چې کوم دی نیکلاین هم موږ اغوستی شو. نیکلاین سره موږ مخکې ویلي سپورټ ریزسټنس نه کارولو هغه لږ ایزي هم دی، اسان هم دی او هغې کې لږ کنفارمیشن ښیي. صحیح شو. دا ګوره یو دوه او دا درېیم ریزسټنس یې دی مخکینی او دا درېیم دې لپاره سپورټ جوړېږي. نو موږ راځو دغه لیول کې چیک کوو، دې لیول کې دا لیول زموږ چې ګوره که لږ شاته لاړ شو، که شاته لاړ شو دلته کینډل یې دلته نږدې کراسینګ کړې بره تللي خو نږدې نشته، دا دی. دا ګوره دلته تاسو وګورئ، دا ګوره په همدې لیول کې مخکې هم څه شوی دی، مخکې هم په همدې لیول کې ریزسټنس یې کړی، یعنې مطلب دا یو قوي سپورټ دی دپاره قوي بریک اوټ جوړېدی چې که بریک یې کوي نو قوي دی او که بریک یې نه کوي دلته موږ بیا ټریډ اوایډ کولو، ټریډ هم نه لګولو، خو دا یې بریک کړی دی. بریک کړی دی دلته تاسو وګورئ لږ دا کینډل دغه بره دی. صحیح شو، دا دی. صحیح شو. دلته تاسو وګورئ دلته تاسو ښکاري که دا ګوره یو کینډل یې بریک کړی دی، بل کینډل چې دی جوړ شوی دی لاندې د ریزسټنس د سپورټ سره نه دی ټچ، لاندې جوړ بند شوی دی. په دې کینډل کې موږ چیک کوو ټریډ لګوو، په دې بل کینډل کې چې هغه هم لاندې سټارټ شوی لاندې جوړ شوی دی، دې ځای کې موږ چیک کوو، دې ځای کې موږ ښه په ارامه یو سیل وهو، سیل لګوو، خپل پروفیټ خپل سټاپ لاس چې که چیرې زموږ بریک اوټ لین نږدې وي، بریک اوټ لین موږ سره نږدې وي نو موږ هماغه بریک اوټ لین چیک کوو، اوایډ کوو بره خپل مطلب بریک اوټ لین کې موږ سټاپ لاس نه ورکوو، لږ بره کوو چې موږ سره هغه ریسک ریوارډ ریشو لږ کمه شي یا ریوارډ هم زیات شي او ریسک هم لږ کم شي. صحیح شو. نو دې خاطره موږ بیا وړاندې لګوو، خو دلته اوس موږ سره چې دی هغه بریک اوټ لین نږدې لرې دی لږ ذره، نو دلته موږ دا سټاپ لاس موږ کوی شو دلته یې مو لګوو او دلته دا دی چې موږ یو پر څه کم یو پر څه کم دوه چندو پورې موږ خپل ټیک پروفیټ اړوي، یو پر 1.15 یعنې مطلب څه 25 سنټه به وتو 25 سنټه، یعنې مطلب په $10 کې 15 یا دغه شانتې څه دغه روپۍ موږ سره کمیږي د خپل 1:2 پر ریشو په حساب سره. نو دغه موږ سره دا بیا هم زیات دی، که موږ وایو چې فکس یو پر یو نیم راولو نو دا دی یو پر یو نیم موږ راوستو، یعنې مطلب که $1 تاوان کوي $1.5 ګټه کوو، که $100 تاوان کوي $1.5 ګټه کوو. مطلب غټ امان درته وایم که $500 تاوان کوو نو $1,014 شاوخوا موږ ګټه کوو. نو دغه حساب سره دلته موږ د ټیک پروفیټ واغوستو، دې ځای پورې موږ ټیک پروفیټ واغوستو، مارکیټ نه ووتو. نو یو پر یو چند، یو پر دوه چند، یو پر درې چند تاسو خپل ټیک پروفیټ الی او مارکیټ نه وځئ. صحیح شو. دلته وګورو مارکیټ واپس که تاوان ته هم راغلی دی، دا یو ریټیسټ لیول یې دلته جوړ کړی، ریټیسټ یې جوړ کړی دی، مارکیټ څومره ډېر لاندې تللی. نو دغه شان تاسو بار بار پریکټیس سره تاسو چیک کولی شئ، معلومیږي چې تاسو څنګه ټریپل باټم ټریپل ټاپ څخه استفاده وکړئ. صحیح شو. خو دا مهمه خبره ده سره ذهن کې کېنوئ چې په ټریپل ټاپ باید مارکیټ بره تللی وي هلته وګورئ یا ځکه چې هلک کوي، او ټریپل باټم هم مارکیټ چې لاندې تللی وي هلته ښکاره شو بیا هغې نه بس بای ټریډ لګوئ. صحیح شو. ښه او دلته وګورئ دا د یو ټریپل باټم ټریپل ټاپ یا ټریپل باټم دلته جوړ شوی، خو داسې خاص کوي ځکه نه دلته دا ډېر سایډ وی دغه ځای کې تللی، دا صحیح نه دی. ښه دلته ګورو موږ ټریپل باټم یا ټریپل ټاپ هر یو چې مخې ته موږ ته راغی، دلته وګوره دا د ټریپل ټاپ یې جوړ کړی دی. صحیح شو. دا ګوره دې ځای نه مارکیټ تللی دی، بخښنه غواړم، ګوره دې ځای نه مارکیټ څه شوی دی، مارکیټ بره تللی دی، دا د دې ځای نه مارکیټ دا دی بره تللی دا دې ځای نه مارکیټ څه شوی دی، دې ځای نه مارکیټ زه به دا خط داسې وکړو لږ زره. ښه دې ځای نه ګوره مارکیټ څه شوی دی، مارکیټ بره تللی دا دی، یو ټاپ یې جوړ کړی، بیا پسې بل ټاپ یې جوړ کړی، بیا بل ټاپ یې جوړ کړی، دې ته یو رقم هیډ اینډ شولډر پیټرن هم ویلی شي او دې ته ټریپل ټاپ پیټرن هم ویلی شي. صحیح شو. نو دا دې څنګه یې کړي، یو ټاپ بل ټاپ
یو ټاپ او بل ټاپ جوړ کړي. ښه پوه شوئ په دې خبره ان شاء الله پوه شوي به چې ټریپل ټاپ پیټرن چې دی هغه څنګه تاسو پیدا کولی شئ چې همدا شانتې ټریپل ټاپ راځي کې تاسو ګورئ څومره تاسو پریکټیس کوئ ان شاء الله په دې پوهیږئ. ګوره دا یو ټاپ بل ټاپ دلته جوړ کړی نو 3 ټاپ شو. همدا شان ټریډ اوس چېرته لګوئ ټریډ موږ چې دی هغه په ریزسټنس سپورټ کې لګوو. ما تاسو ته ویلي ریزسټنس سپورټ کې لګولی شئ او که بریک اوټ ټرین لاین موږ سره لږ جوړ ټرین لاین جوړ مطلب دا چې لږ ذره سټیپ بای سټیپ اوس دا مثال وګورئ دا یو ښه ټرین لاین دلته جوړېدی شي. زه به خیر د ریزسټنس سپورټ باندې درته کار وکړم خو ټرین لاین باندې دلته کار کوی شم. ګوره ټرین لاین هم چې دی ډېر قوي ټرین لاین دلته جوړېږي. ټرین لاین کوي زه دلته دې ته وایم د تېرو یو کمنټ موږ ته راغلی چې ټرین لاین دلته څنګه کوي او نازکه دی. کوي ځکه دی چې دلته ګوره بار بار د دې نقطې نه مارکیټ بر تللی او کوي کمزوری هغه چې مطلب که ټرین لاین داسې جوړېدی شي نو هغلته بار بار دا نقطه نه ده ټچ شوې ټرین لاین نه ټچ شوې نه کمزوری ټرین لاین څه نو که کوم ټرین لاین بار بار مارکیټ بره وړی هغې ته موږ څه وایو هغې ته موږ کوي ټرین لاین وایو. څه شو ګوره دې نقطې نه بیا بره تللی دا د دې نقطې نه بیا بره تللی نو بار بار چې د نقطې نه مارکیټ بره تللی هغې ته موږ کوي ټرین لاین وایو. صحیح شو. ښه ګوره دې نه بار ټول دې نقطو نه دې ځینې ګوره څو دفعې تر اخره پورې د ځینې خو لا موږ نه دی صحیح کش کړی. دا ګوره دې ځینې ګوره مارکیټ بار بار څنګه تللی بار بار د دې یو نقطې نه بار بار بره تللی دی نو دا یو قوي ټرین لاین دی. صحیح شو. نو دې خاطره موږ دې کې هم ټریډ څنګه کولی شو په دې کې موږ څنګه چې تېر ریزسټنس سپورټ کې موږ ټریډ لګوو نو دې کې بریک اوټ نه پس ته کله چې بریک اوټ وشي هغې نه پس ته 2 نه 4 کینډلو پورې چې جوړېږي نو کم از کم مینس کې 2 یا 3 کینډلې هغه د بریک اوټ نه بعد د ټرین لاین سره یا سپورټ ریزسټنس خط سره ټچ نه وي نو دا د بریک اوټ وشو ټچ نه دی بل ټچ نه دی دلته موږ چیک او ټریډ لګوو. دې ځکه موږ چیک او دې ځکه موږ ټریډ لګوو خپل سټاپ لاس چیرته ورکوو. سټاپ لاس چې دی د 13 کینډل های هم ورکوی شئ دلته هم ورکوی شئ ستاسو خپل خوښه خپل ریسک ریوارډ ریشو نارمل لګوئ. صحیح شو. دا ګورئ دې کې خو بیخي غټ ټارګیټ موږ ته راکړی دی 1/15 چنده موږ ته ګټه راکړې ده 4 چنده ګوره دلته ګورئ 4.4 نه بره دلته موږ ته ګټه راکړې ده. دې چې لاړ شو 1/15 چنده موږ ته ګټه راکړې نو موږ 15 چنده پرېږدئ نارمل ټارګیټ هیټ کوئ یا مارکیټ نه وځئ. 1/2 چنده موږ ګټه واخیسته مارکیټ نه ووتو دا د مارکیټ نه ووتو موږ ګټه واخیسته لاړو خبره ختمه. همدا شان دی که موږ دلته ووایو چې اوس وایو چې موږ نه ریزسټنس سپورټ کې موږ غواړو چې په سپورټ او ریزسټنس کې موږ دې نه کار واړو. سپورټ ریزسټنس کې تاسو دې کې کار اخیستی شئ فایده چې اخیستی شئ نه سپورټ ریزسټنس کې دلته که موږ لږ شاته لاړ شو دلته شاته نږدې سپورټ ریزسټنس نشته دا دی دلته وګورو نو دا سپورټ ریزسټنس چې دی دا لیول چې دی موږ سره لږ قوي دی په دې خاطر چې دې ځکه مخکې لاندې تللی بیا دې ځکه بیا سپورټ بیا کړی یعنې یو ریټیسټ لیول هم کوي دلته نو دا موږ دپاره یو شی دی چې شو دا موږ دپاره یو بریک اوټ لیول کیدی شي سپورټ لیول دپاره نو دا سپورټ لیول دی خو لږ وړاندې راځي دا بعض وخت کې سپورټ لیول یې موږ سره لږ لاندې راځي نو دې ځکه هم خیر موږ ته ګټه راکړې ده بریک اوټ یې کړی دلته ګوره بریک اوټ یې دومره ډېر چې مارکیټ لاندې راشي خو بس پوه چې مارکیټ څه شي مارکیټ امکان لري چې نور هم لاندې لاړ شي. ګوره دې ځکه ان دې بره سر کې څه شوی دی ټریپل ټاپ کاره شوی او مارکیټ دې پورې چې لاندې راغی نو دلته موږ ازاده نه کوي چې هغه یو شرط موږ دلته ایسته کړو 2 او 3 کینډل نه لاندې ټچ یا پروا نه کوي دلته ګوره که دې ځکه موږ خپل ټریډ پلیس کړو دې ځکه موږ خپل ټریډ پلیس کړو سټاپ لاس چې دی سټاپ لاس موږ لږ بره دلته 13 دغه ځای پورې چېرته ورکړو او خپل ټارګیټ چیک کړو خپل ټارګیټ 1/2 چنده موږ دلته هم په ارام اخیستی دی 1/2 چنده موږ خپل ټارګیټ چیک کړی هیټ کړی دی دا د 1/2 چنده موږ مارکیټ کې ټریډ واخیستو فایده مو چته کړه مارکیټ نه ووتو نو دغه شانتې دلته تاسو چیک کولی شئ تاسو د سپورټ ریزسټنس هم کار اخیستی شئ خو زه دا دواړه ځکه وایم ریزسټنس او ټرین لاین د سپورټ ریزسټنس او ټرین لاین ځکه درته وایم که چیرې ټرین لاین درسره سیم منظم دغه شانتې جوړېدی شو د سټیپ بای سټیپ ټچینګ کولو او بار بار دغه ریزسټنس دغه ټرین لاین د کوي او جوړېدو بار بار ټچ کېدو نو دغه ریزسټنس دغه ټرین لاین تاسو ترې کار اخیستی ټرین لاین ښه کار کوي ځکه چې هغه لږ نیکلاین ته نږدې راځي که نه تاسو هغلته یو ښه پروفیټ وال ټریډ اخیستی شئ لږ نږدې هغه ریسک به هم لږ کم دلته څه وګوره ریسک لږ زیات دی که شاید دې نه مارکیټ بره یو دم تللی موږ سره ریسک کوو دلته وګوره موږ دا سټراتیجي ټول اپلای شو 2 نه 4 کینډلو پورې لاندې جوړ شو ټریډ هم ولګو ښه په ارامه ګټه نور هم زیاته راکوله خو موږ په ښه په ارامه 2 چنده ګټه واخیسته مارکیټ نه ووتو نو دغه شانتې تاسو څه کولی شئ بیا چې سپورټ ریزسټنس درته وړاندې راتلو نو بیا ټرین لاین کوشش کوئ ټرین لاین پیدا کوئ چې ټرین لاین نیکلاین سره نږدې راځي او هلته تاسو ته ټریډ لږ وختي درکوي صحیح شو تر څو مارکیټ نه وختي وځي او ګټه اوچته کوي ووځئ صحیح شو. ښه
ودلته وګورئ دلته که تاسو وګورئ دې ځای کې یو شارټلی یو ډبل باټم جوړ کړی دی. دلته ډبل باټم تاسو وګورئ دې ځای کې مارکیټ شی شوی مارکیټ دې ځای نه شی شوی ګوره لږ مارکیټ راغلی که ډېر راغلی دومره پروا نه کوي. مارکیټ لاندې راغلی دی څه شو دا د یو باټم جوړ کړی بل باټم جوړ کړی او بل باټم جوړ کړی. دغه شان دې ته هم ټریپل باټم تاسو ویلی شئ چې خیر لږ زره بعض وخت یو زون کې لږ زیات بل باټم جوړوي خو ټریپل باټم راته ویلی چې کم از کم چې یو لیول کې یو لیول سره یا لږ سره ټیټ او بره پروا نه کوي خو یا یو باټم یا بل باټم لږ ټیټ او بره یا دومره پروا نه کوي خو چې یو لیول کې داسې وي. نو دغه وګوره دا یو لیول دی داسې دا وګوره یو لیول دی. نو دلته موږ چیک کولی شو دلته موږ ټریډ لګولی شو خو په ارامه سره دې سټریټجي نه موږ کار اخیستی شو. دې ټریپل باټم نه موږ چې اخیستی شو کار اخیستی شو استفاده کوی شو. استفاده دې نه څنګه کوو استفاده دې کې اوس موږ د ريزسټنس او سپورټ نه هم کار اخیستی شو ريزسټنس نه کار اخیستی شو ټریل لاین هم کار اخیستی شو. ګوره ټریل لاین دلته اوس ګوره دلته اوس ټریل لاین موږ سره څنګه دی لږ زره کمزوری راځي ځکه کمزوری راځي چې ټریل لاین دلته موږ سره قوي راځي په دې ځای کې او هغه ټریپل باټم کې دلته ډبل باټم کې دلته موږ دې ته ویلی شو ډبل باټم کې موږ سره کار کوي خو ټریپل باټم کې کار نه کوي ځکه چې دلته موږ سره که ټریپل باټم دلته راولو دلته موږ سره هغه د ټرین لاین سره ټچینګ دومره نشته دی. دلته موږ سره څه شوی د ټرین لاین سره مارکیټ ډېر نه ټچ شوی نو دا موږ سره صحیح کار نه کوي. ټرین لاین دلته اوس موږ سره څه کار کوي ريزسټنس صحیح کار کوي. ريزسټنس لاین موږ چیرته وباسو ريزسټنس لاین دلته به لږ شاته لاړ شو ګورو چې څومره کوي ريزسټنس دلته موږ سره نږدې بل شته که نه دا دی صحیح شو. دلته اوس وګورئ دا یو کوي ريزسټنس کېدای شي لږ به دغه سره برابر کړو صحیح شو. دلته زه د خطونه وباسم ګوره یو ريزسټنس یې کړی دی په دې ځای کې مارکیټ لاندې راغلی په دې ځای کې مارکیټ بره تللی په دې ځای کې بیا مارکیټ لاندې راغلی دې ځای کې مارکیټ بره تللی بیا لاندې راویشتی دی دا یو قوي ريزسټنس دی. دا ګوره دلته مارکیټ سټیبل کړی دی دې ځای کې مارکیټ ګوره نور بره ترېنه تللی دی صحیح شو. نو دا چې یو قوي ريزسټنس دې ته ویلی شو نو دا قوي ريزسټنس موږ سره دلته فایده کوي کار کوي راته. ګوره دلته درې واړه ټریپل باټم جوړ شو ټریپل باټم نه پس ته مال څه ویلی چې 2 نه 4 کینډلو پورې دغې سره د لاین سره ټچ نه وي که سپورټ که ريزسټنس ټچ نه وي بره یا لاندې خوا جوړ شي نه پس موږ ټریډ کوو نو دا ريزسټنس دی باید بره 2 کینډل نه ولا 4 کینډلو پورې بره جوړ شي. دلته تاسو وګورئ چې یو کینډل جوړ شوی دی ټچ دی بل کینډل جوړ شو دا دې کې موږ په ارامه ټریډ کوو. دا دلته موږ چیک کوو ټریډ هم وکړو دا دې کې موږ ټریډ وکړو خپل سټاپ لاس چې دی خپل سټاپ لاس 13 لو ته وړی شي او لږ نور هم لاندې وړی شي ستاسو خپله خوښه. یو پر 2 چنده ګټه موږ دلته یو پر 2 چنده این دې کې خو موږ ته دې کې موږ ته یو پر 4 چنده موږ ته ګټه راکړې ده خو موږ دومره های لیول یو پر 3 چنده هم دلته موږ په ارامه ګټه اخیستی شوې ده یو پر 3 چنده موږ ګټه واخیسته مارکیټ نه ووتو خبره ختمه. که څوک وایي چې نه موږ نارمل ګټه واخیسته یو پر 2 چنده لرو دا یو پر 2 چنده ته زر هیټ کړی مارکیټ نه ووتو تر څو چې یو پر 3 چنده هیټ کړي هغې پورې که 2 چنده دلته ګټه اوچته کړي شاید دلته بیا سرچ وکړي مخکې لاړ شي سرچ مرچ وکړي بل چارټ راکولاو کړي هغې کې سرچ وکړي نو دلته بل شي کې سرچ وکړي نو شاید شی وشي شاید تاسو سره وخت او تاسو هغې وخت نه فایده اوچته کوي او تاسو نور ټریډونه هم ښه پیدا کوي او هغې ځای کې شی وکړئ ټریډ وکړئ او نور هم فایده اوچته کوي. که خدای ناخواسته دا ټریډ ستاسو تاوان هم شي نو شاید بل ټریډ پیدا کوي او ګټه اوچته کوي. نو ځکه دا لږه ګټه نږدې ګټه په دې ښیي که چېرې ګټه ټچ کېږي نو زر ټچ شي تر څو ته نور سرچ وکړي او نور ټریډونه هم برابر کړي صحیح شو. دغه شان تاسو په بار سرچ سره په بار ریسرچ سره تاسو چیک کولی شئ مارکیټ کې سرچ کولی شئ او ډبل ټاپ ټریپل ټاپ ټریپل باټم دا شان دي نورې پیټرنې چې ما ورته ویلي هغه وګورئ پیدا کړئ او هغې نه پس تاسو شی وکړئ ټریډز پکې پیدا کړئ او ټریډونه ولګوئ صحیح شو. ښه او دلته تاسو وګورئ دلته هم شی جوړ شوی دی دې ځای کې که موږ وګورو دلته لږ زره کنفیوژن تاسو ته جوړېږي خو دغلته هم ټریپل ټاپ جوړ شوی خو دا یو ډېر اوږده کینډلې دي او ډېر داسې منظم ماته صحیح نه ښکاري منظم ماته په دې نه ښکاري چې خو دا دی چې دغه ټاپ چې دی دا یو نیوز په خاطر جوړ شوی دا د اوږده کینډل چې تاسو اکثریت ګورئ دا د نیوز په امپیکټ وجه نو دا د یو نیوز امپیکټ وجه دا ده چې خاص دا د امپیکټ وجه یو دی کې مارکیټ فلکچویشن زیات کړي نو داسې خاص هغه ډبل باټم ډبل ټاپ نه معلومیږي. ډبل باټم ډبل ټاپ هغه وخت کې ډېر لږ کوي چې تاسو کینډل یې نارملي جوړ شوي نارملي مطلب دا چې کینډل ډېر زیات اوږد نه وي لکه څنګه دا وګورئ څومره اوږد دی دا څومره اوږد کینډلې دي نو دا د یو نیوز په خاطر جوړ شوي دي نو نیوز امپیکټ معلومیږي نه چې هغه اوس بره ځي که لاندې ځي نو صحیح شو دې خاطر هغې نه لږ ځان ساتئ چې ډېر اوږده کینډل یې هغې کې اکثریت کوشش مه کوئ چې ټریډ وکړئ.
خدیجه کې ودیج پر مارکیټ سایډ وی تللی دی دلته خاص څه نه میلاویږي اوس او کمانه کم میس شوی مې خو تاسو بیا وګورئ صحیح شو ښه نو دلته کوم موږ وګورو دا دې ته ټاپ موږ ویلی شو ټریپل ټاپ موږ دې ته ویلی شو دلته مارکیټ شیر شوی دی مارکیټ دې چې نه بره تللی دی دې کې ټریپل ټاپ یو ټاپ بل ټاپ جوړ شوی دی مارکیټ کې واپس موږ چیک کوو ريزسټنس دلته پیدا کوو دا زموږ یو ريزسټنس دی ګوره دې نه مارکیټ مخکې ملاندې تللی دې نه مارکیټ بیا بره تللی نو دغه شان دی تاسو دې کې بریک اوټ سره چیک کولی شئ دې کې بریک اوټ سره دلته موږ ټریډ لګولی شو او ټریډ نه پس ته شیئر کولی شئ ټریډ نه پس ته خپل 1:1 1:2 1:3 یو پر دوه چند درې چند تاسو خپل پروفیټ الی خو نارمل یو پر دوه چند خپل پروفیټ الی مارکیټ نه وځي شي بس ریسک کم او ریوارډ هم هر وخت زیات تر څو مارکیټ کې پروفیټیبل ټریډر پاتې شي او پر راتلونکي کې خو پرو لیول ټریډینګ وکولای شي الله دې وکړي چې په دې ویډیو پوه شوي مشکلات مو حل شوي بیا هم څه موضوع باندې پوه شوي ازادانه کمنټ باکس کې پوښتنه کولی شئ تپوس کولی شئ بیا هم څه مشکلې آزادانه پوښتنه کولی شئ لایک ډسلایک ورکوئ کمنټ کې اوسه لیکئ چې موږ ته پته لګي چې ویډیو مو خوښه شوه پوه شوئ یا نه پوه شوئ تر بلې ویډیو په پاک الله سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو